په چمن کې د لوی اختر د قربانۍ لپاره د څارویو د پیر او پلور منډۍ. دلته خلک وایي سږ کال د قربانۍ څاروي ګران دي. دوی یې لوی لامل په دغه ښار کې د څارویو کمښت ګڼي. محمد سلیم دی، د چمن اوسېدونکی یم. زما ورونو په چمن کې ډېره مهنګایي ده. د حکومت څخه دا موږ هیله خواست لرو چې پسونه رایله کړي پرې چمن ته. چمن خلک هم یو حق لري، غریبان خلک دي چې وروره د 100,000 پسه په 40,000 روپۍ دي. چې راسي کم خلک پسونه راسي ګاډیانې ورته ولاړې هغه پر مخ خپل ته روان دي، دې خلکو ته نه رسېږي. د لوی اختر په درشل کې د چمن په ګنج کې څاروي خورا ګران دي. دلته د دغه یوه سیرلي بیه 2 لکه پاکستاني کالدارې ده. دلته په ګنج کې چې ما د څارویو د پلورونکو او د رانیونکو سره خبرې وکړلې، دوی ټولو شکایت کوه چې ګوا دلته سږ هر څه ډېر ګران دی. د چمن ښار مدني فعال د پرلت پهلوان په افغانستان کې د طالبانو له حکومته چمن ته د څارویو پر راتګ د بندیز لرې کېدو او د څارویو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. دلته در 40,000 کم 40,000 کالدارې باندې هغه کم مازی معمولي پسه کېږي، یعنې دلته په 80,000 په 1,00,000 روپۍ په 1,10,000 روپۍ باندې پسونه دي. د چمن خلک د ډېرو مشکلاتو سره دي. زه د کندهار پر والي صاحب باندې غږ کوم چې د شناخته کارت ته لارې پر یوه شناخته کارت باندې ورک یا پر تذکره باندې ورکړه. دلته پر نږدې لار باندې د خلکو ته د قربانۍ پسونه ورک. موږ هېڅ هم نه لرو. دلته غویي دا خوا را روان دي، غویي د راوړي ته له درځي باید ته موږ ته پسونه هم رایله کړي. که د څارویو بیې همداسې لوړې پاتې سي، د دې احتمال شته چې د چمن ځینې غریب اوسېدونکي د اختر د قربانۍ توان ونه لري او لوی اختر پرته د قربانۍ ولمانځي. سمیع الله غفران، نن ویسل، چمن.